السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما تاسو ته په داسې کې ویډیوز ښکاري د علي خان بی یو ښه سړی دی تل لپاره پښتنو له ښه میسیج ښه پیغامونه ورکړي دي خو د دوه ورځې نه په فیسبوک باندې دا یوه ویډیوز د علي خان بی ډېره وایرل روانه ده چې واتساپ چې کوم دی دا بغیر د MB نه یعنې بغیر د نټ نه کار کوي. نو ملګرو تاسو دې ټکي ته سوچ وکړئ چې یاره واتساپ چې کوم دی بغیر د MB نه بغیر د ډیټا نه کار کوي. دا خو داسې شوه لکه ګاډی چې انجن نه بغیر کار کوي یا د CNG نه بغیر کار کوي یا د پټرول نه بغیر کار کوي. که دا ویډیوز حقیقت وای نو والله چې ملګرو اول ما دا سیټینګ پیان کړی وای بیا بلن کړی وای بیا بلن کړی وای. اوسني سکلز چې کوم دي دا کم ښه پیغامونه جوړ کوي چې یاره موبایل کې داسې سیټینګ وکړئ ټیک ټاک کې داسې سیټینګ وکړئ فیسبوک پیج نه داسې روپۍ ګټئ دا ټول دروغ دي. خو ځینې کسان داسې وي ځینې سکل والا چې کوم دا ویډیوزګانې جوړوي موږ له ښه پیغامونه راکوي چې یاره دا سیټینګ چې وکړئ دا کار کوي چې دا سیټینګ وکړئ تاسو دا کار کوي. هغه ځینې بل ملک کوم کې اردو کې چې هغه اردو زبان کې ویډیوز جوړه کړي وي انګلیش کې جوړه کړي وي چې یاره دا کار داسې کېږي نو هغه ویډیوز راواخلي پښتو ته واړئ خو لیکن موږ پښتنو ته بیا نقصان ورکوي. نو دا ویډیوز کې به زه تاسو سره خبرې په دا ټاپک باندې کومه چې کوم ملګرو دا سیټینګ تاسو په تصویر کې د اپشن ښکاري چې کوم ملګرو دا ان کړی دی څه فایدې ورکړي او څه نقصان ورکړی دی. ملګرو فایده خو نشته دی خو نقصان دا دی چې که چیرې تاسو دا اپشن آن کړو نو ملګرو چې تاسو له څومره ملګري څومره میسیجونه تاسو له راځي نو هغه بس تاسو واتساپ له هغه میسیجونه نه راځي چې تر څو پورې دغه اپشن آن وي. که چیرې تاسو دا اپشن بیا آف کړو نو بیا به ستاسو موبایل له ستاسو واتساپ له هغه ټول میسیجونه راشي. دی نقصان دی فایدې نشته دی. خیر دی ملګرو تاسو ټرای وکړئ دا اپشن آن کړئ او بیا د بل موبایل نه خپل نمبر چې کوم خپل واتساپ ستاسو هغې له تاسو میسیج وکړئ نو ستاسو واتساپ له میسیج تر هغه پورې نه راځي تر څو پورې چې تاسو دا اپشن بیرته اف کړی نه وي. نو ملګرو ډېر ملګرو دا ګیله وکړه چې یاره دا اپشن موږ څنګه بیرته واپس آف کړو موږ د علي خان بی ویډیوز کتلې وه نو موږ دا اپشن چې کوم دا آن کړو دا اوس څنګه آف کړو زموږ واتساپ چې کوم د هغې له میسیجونه نه راځي. صحیح ده تاسو ته دا طریقه وښیم د هغې نه پس بیا علي خان بی ته هم پیغام ورکوم او زموږ پښتنو ته هم یو پیغام ورکوم تاسو دا ویډیو راته وګورئ چې ملګرو چې کوم ملګرو هم دا اپشن آن کړی وي دا داسې اخلي د ټول نه اول تاسو داسې کار وکړئ چې واتساپ له به لاړ شئ چې کله تاسو واتساپ ته لاړ شئ نو د کونج کې چې کوم درې ټکي دي ټاپ چې کوم دا به تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو دا کلیک کړئ نو سیټینګ به ووهئ. صحیح ده سیټینګ نه کوز راشئ دلته وګورئ سټوریج اینډ ډیټا دا ووهئ. صحیح ده د دې نه پس ټولو کوز راشئ نو دا اوس پروګرام سیټینګ دا تاسو وایي ډېرو ملګرو به دا اپشن چې کوم دا آن کړی وي دا واپس آف کړئ ځکه چې بیا تاسو موبایل چې کوم ملګرو آن کړی وي د هغو موبایل له به د هغوی واتساپ له میسیج نه راځي که چېرې تاسو دا آف کړو نو تاسو واتساپ له به ټول میسیجونه راشي. صحیح ده تاسو دا ویډیوز وکړه چې کوم ملګري هم دا اپشن ان کړی وي نو دا په دې طریقه باندې واپس آف کړئ ستاسو موبایل له به ټول میسیج راشي. علي خان بی ته دا پیغام ورکوم چې تل دپاره موږ پښتنو ته ښه میسیج ورکړئ ښه پیغام ورکړئ چېرته ظلم شوی دی تاسو پې اواز اوچت کړی دی نو پلیز تاسو ته به پته هم وي چې یاره دا ایپس چې کوم دی دا چې غلط دی. صحیح ده که نه نو تاسو دا ویډیوز پلیز ډیلیټ کړئ. تاسو سره جوړ کړئ موږ ته پته چې تاسو له ډالرې ګټلې وي ستاسو دا ویډیوز چې کوم ده نور هر یوه ستاسو ویډیوز وایرل کېږي دا ویډیو ستاسو هم وایرل شوې ده پلیز دا ویډیو ډیلیټ کړئ یا داسې کار وکړئ چې دې ویډیو پسې به بله ویډیوز جوړه کړئ چې یاره داسې ما نه غلطي شوې وه یا زه پې پوه شوی نه وم ځکه غلطي د هر مسلمان نه کېږي هر یو کس نه کېږي داسې انسان نشته چې هغه نه غلطي نه کېږي. نو پلیز دا ویډیوز ډیلیټ کړئ ریکویسټ درته کوم تاسو زموږ مشران یې موږ ستاسو په اندازه باندې روان تاسو څنګه میسیج جوړ کړئ څنګه ویډیو جوړه کړئ هغسې ویډیوز موږ تاسو پسې جوړو او بله ده چې موږ تاسو نه کاپي کوو تاسو زموږ استادان یې ډېر بخښنې سره درته وایم چې دا ویډیوز ډیلیټ کړئ او زموږ پښتانه نه هم پکار دي چې تاسو هم دا نه چې یو کس تعلیم کړی وي نو هغه په دې خبره باندې پوهېږي دې باندې د تعلیم نه بغیر کس هم پوهېږي. ډېره مننه دا ویډیو درته شیر کړئ چې هغه ملګرو ته ورسېږي چې چا دا اپشن آن کړی دی د هغه په واتساپ کې مسالې راغلي هغه کس هم ته چې دا ویډیو وګوري هغې نه دا اپشن بیرته واپس کړي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې لم خوشحاله آباد لر نوره کې مال اجازه درې الله امان.